د نن ورځې تازه او مهم خبر ګلبدین حکمتیار اسلامي امارات ته داسې کمې سپارښتنې او مشورې ورکړې که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پای وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د هیواد د راتلونکي برخلیک ټاکلو لپاره باید د تصمیم یو مرجع ایجاد شي. ګلبدین حکمتیار وایي چې دا مرجع باید د افغانستان اساسي قانون او د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه پریکړې وکړي. هغه وویل چې اوس په افغانستان کې یوه داسې مرجع نشته چې د ټول ملت استازیتوب وکړي. نوموړي زیاته کړې دا مرجع به د اوسني موقت حکومت څخه واک په سوله ییزه بڼه نوي حکومت ته انتقالوي. نوموړي همداراز څرګنده کړه چې د افغانانو ځکه وروسته پاتې دي فرض شوي علم ته یې شا کړې ده. د زیاته کړه د بهرنیو هیوادونو اندېښنو او د هیواد داخلي وضعیت ته په کتلو سره حالات ترنګلي دي او له دې حالاتو او بحران څخه د وتلو لپاره یو جامع سوله ییزې حل لارې ته اړتیا لري. ګلبدین حکمتیار دغه راز ویلي چې د دوحې مذاکرات ځکه بریالي نه شول یو لوری بهرنی او بل لوری د ټولو افغانانو استازیتوب نشو کولی. ملګرو دا وه زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. که تاسو کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.